ابراهیم علیہ السلام وای واذا مرضت فهو يشفين، کله چې زه بیمار شم هغه الله مال شفا راکوي، هغه الله شفا راکوي، یا الله ته شفا راکوي. دین خو پیغمبران منع کوي، هر نبی اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا، یا الله اے ربا اے ربا اے ربا، دا چې غباوري دا به ته په قران کې ځای په ځای ګورې، دا ایتونه تلوله په قران کې د پیغمبر واقع برازي او ربنا اے زمونږ ربا اے زمونږ ربا اے زما ربا، او اے الله دا کار زما وکړه، دی مشکل کې ګیر. پیغمبران صرف اللهم ربنا وای، یا الله او یا رب، بل چغه نه وای، د توحید چغه وای پیغمبران. باباګان کاکاګان دا نه راغواړي، غیر الله نه مددونه نه غواړي، یو رب العالمین نه مدد. دا قرآن مونږ ته په خپل دا درس راکوي چې دا زما په مخلوقاتو کې اوچت او ماته نږدې مخلوق دی، دوی باندې تکلیف راغلی او ماته اواز کړ. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وهم في فلك يسبحون. الله رب العالمین فرمایي که نور دی او که سپوږمۍ ده، نو چې نور شي نو ورځ ورسره ټک شوه، او چې سپوږمۍ ده شپه ورسره ټک شوه، نو شپه ورځ سیکنډ 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 نه منټ منټ نه ګنټه ګنټې نه ورځ او شپه جوړه شوه. الله فرمایي دا ارس زما په کنټرول کې دي. لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، د نور دا جرأت نشته، الله وایي په نور کې دا طاقت نشته چې دا د سپوږمۍ را لاندې کړي. څنګه دی را لاندې کړي؟ یعنې د شپې د 12 بجې او نور دی راوخیږي، نور کې دا زور شته؟ په خپل ټیم به راخیږي. کال کې د دې خپل دورانونه دي، د دې خپل ځایونه دي، منازل. الله فرمایي دې منازل ما مقرر کړي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. منګه دا خبره شروع کړې وه چې کوم اسباب مونږ اختیار کو چې د الله رب العالمین د عذاب نه پې بچ شو. په هغې کې یو تېره جمعه کې مونږ دا خبره ذکر کړه چې استغفار او توبې الله ته ډېرې کول دا د الله د عذابونو نه د بچاو ډېر یو اهم سبب دی، او د الله قرآن کې ذکر کړی دی. او ژوندی مثال د یونس علیه السلام قوم دی چې الله وایي دوی مې ځکه بچ کړه د عذاب نه چې د عذاب نه مخکې توبه ویستله، الله ته استغفار وکړلو. او دا خبر قرآن کې مختلف پیغمبرانو خپل قومونو ته ذکر کړی دی چې یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. ای قوم د الله نه بخښنه وغواړئ، توبې الله ته وباسئ، نو الله به هم د عذاب نه بچ کړي. او دا کوم آیت چې نن ما ولوسته دې کې الله رب العالمین دوه اسباب ذکر کړي دي د عذاب نه د بچاو، چې دا دوه اسباب موجود دي نو عذاب نه راځي. یو یې پکې د استغفار ذکر کړی دی، او یو د پیغمبر وجود چې قوم کې پیغمبر موجودی عذاب ناراضي.
الله رب العالمین فرمایي سورۃ الانفال 33 آیت کې 33 آیت کې وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ای زما نبی نه دی الله چې دی خلق العذاب ورکې دی مکی والا او حال دار چې تاسو پکې یې یعنی سو پوری چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې تشریف فرما او هجرت اعلان وکړي نو د پیغمبر د دی وجود د وجه نه چې پیغمبر پکې موجود دی نو عذاب په نه راتلو او د سیده قرآن کې تاسو واقعیت وګورئ کله چې یو نبی قوم له دعوت ورکوي قوم جرمونه هم کوي خو چې پیغمبر پکې موجودي د پیغمبر په دی موجود کېدو کې د شي برکت چې عذاب نه راځي په کافرهم نه راځي خو چې کله الله عذاب راولي نو پیغمبر ته الله وستي وزا زشابه نوح علیہ السلام ته الله ویلي دا خلق عذاب پر روان دي زوزه او خپل کشته ته وخېجه شابه او تاسو سره چې څوک کشته ته وختل صرف هغه به بچ کیږي باقي ټول خلق به تباہ کیږي دغه رنګ د هود علیہ السلام په قوم چې عذاب راتلو الله ورته لوزه د صالح علیہ السلام په قوم چې عذاب راتلو الله ورته تتیوزه بس عذاب را روان دي دغه رنګ د شعیب علیہ السلام قوم د لوط علیہ السلام قوم چې الله ورته د شپې ویلې شابه خپل اهل ځان سره واخله خپل بیبي دي صرف پرې د زکه دا منافقه د دابم په عذاب کې گرفتار دی ورله فایده ورنکړه چې د پیغمبر خزه د نوح علی السلام یو خزه منافقه واغیم فایده ورنکړه چې پیغمبر خاوند دی په دې باندې به څوک نه بچ کی یو زوی کافر د نوح علی السلام دی ورله فایده ورنکړه چې پلار پیغمبر دی اوس بعضی خلک په نسبونو فخرونه کوي زما پلانې نسب دی او زمون فلانې قوم دی په مونږ کې داسې د سوچت خلک تیر شوي په دې کار نه کیږي چې په پیغمبر دیم په نسل کې تیر شوی پیغمبر چې پیغمبر نه اوچته ډو سوکشتنه الکه دا شی پرې د بس ته مړ صحیح ده کنه واز پیغمبر نه اوچته ډو سوکشتنه چې پیغمبر دی په نسل کې تیر شوی په پلار او په نیکه کې او تا کې ایمان نه الله دې نه پرې الله به عذاب درکړي د ابراهیم علی السلام پلار کافر دی زوی غټ پیغمبر دی الله پلار تبا کو جهنم ته لاړل د نوح علی السلام زوی کافر دی مشرک دی نصیحت ورته وکړو چې بچیا کشته تر واخه جوړ عذاب را روان دی او طوفان دی او سخت طوفان دی او د چکم دی د بای سړی ته خبره کې د ځان قلقلا خان جوړ کی خپل خيارتوب پیش کړي لکه ستاسو د عقل ډیر غټ دی کده الله او د رسول خبره ډیر غټه زه درته د الله او د رسول خبره کوم ته ما تخپل فلسفه وې چې د الله او د رسول خبره راغه د ټول دنیا فلسفي په ډیران کې وغورځاو او سین ته وغورځاو به خپل فلسفي عقلونه نه رامخ کې دا د تباہی لار ده د خپل عقل رامخ کې کړو خيارتوب او ځواني او په پندو کې په مټو کې طاقت او چخپې خو مضبوطی دي سآوي الى جبل يعصمني من الماء دا غر د صد پاره د څومره سیلاب بو راځي پلار ته وې د نوح علی السلام زوی نوح علی السلام ته لګیا دی خو چې توپان راځي او سیلاب راځي خو دا غر دی خو دې ته خېجم کنه نو دونه چپه بچوس دی غر ته بخېږي الله رب العالمین فرمایي فحال بینهما الموج فكان من المغرقين یو چپه می چر واست پلار او زوی خبره کوي او شړق می دی زوی له ولا ورکړو دا سیمو چت کو په دی وبو کې می لاندې را خطا کړلو او د پلار په مخ کې می غرق او تبا کړلو په دې کار نه کیږي چې زموږ خاندان ډیرو چت دی زموږ نسب داسې دی زموږ خټه داسې ده او زما په پلار نیکه مونږ داسې را روان یو ستا پلار نیکه د نوح علیه السلام نه اوچت دی ستا پلار نیکه د ابراهیم علیه السلام نه ډېر اوچت دی ستا پلار نیکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر اوچت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سکت رہی دی او ډېرې مینه ورسره کړې ده او په پیغمبري غیرتونه هم کړي دي کلمې ونه ویل ابو طالب او ټول عمر د نبی علیہ السلام سره ملګرتیا وکړه خو د دین په بنیاد نه د قومي غیرت په بنیاد چې وراره مې دی کنه او پلار راته وصیت کړی چې ګوره دی وراره خیال دې ساته په دې وجه الله ورلې سجر ورنه رب العالمین داغه پاغه نصیب کې هغه ایمان راوړل نو بس کافر د دنیا نه لاړ په دې کار نه کېږي زما محترم ورونو دا خبرې به يهودو کولې او اهل کتابو پلار مې داسې او نیکه مې داسې تیر شوی دی او زما پلانې نسب دی او زه د پلاني قوم یم او په مونږ کې داسې خلک تیر شوي دا خبرې یهودو او نصاراو کولې خاص کر یهودو به ډېرې کولې دې سورې بقره کې الله دا خبره ذکر کړې دا ته چې اوله پاره ختمه او دا دویمه لانې شروع شوي د دې اولنې پاره اخیری آیت وګوره
او دین یو مخ کې بل وګورم د آیت تیر شوی الله رب العالمین فرمایي تلک امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون دا پچا چې فخر کوي چې پلار می داسي او نیکه می داسي الله فرمایي هغه وړل و تیر شوی دا دغه خبره مکوا تلک امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم دا غوی د پاره خپل عمل له پاغي بخلاصيږي دا په عمل ته نه خلاصيږي چې پلار می داسي او نیکه می داسي او خاندان می داسي ولکم ما کسبتم ستاسو د پاره خپل عمل دې تا نه بل ستاد عمل ته پوس کوي د نیکه در نه کوي چې نیکه دې څنګه سړی تیر شوی پلار دې څنګه سړی تیر شوی پلار سره دې بیلی صاحب دې تاسو سره بیلی صاحب ولا تسالون عما كانوا يعملون تاسو نه به دا غوی د عملونو ته پوس نه کیږي چې پلار او نیکه او خاندان او مشران دې څنګه تیر شوي نه په دې ټالونو ونه ځانګي ګوره د الله خوږ نبی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بیان کوي خپل خاندان مخې ته کېنولې هغوی ته درس ورکوي او یو کس ته نوم اخلي اول ټول خاندان نوم واخلي ای زما خاندان ای زما کورنۍ یا بني عبد المطلب ای د عبد المطلب زما د نیکه اولاد تاسو ته دا ټول نست خاندان کسانی نست و یاد وساتئ ایمان راوړئ او په خپل ایمان او عمل به د الله نه بچ کېږئ ګوره زم د الله د عذاب نه د قیامت په ورځ نشم بچ کولی او بیا خپل ترور ته وایي الله اکبر ډېره غیرتي ترور و د نبي علیه السلام ډېره تکړه ښځه وه او مؤمنه صفیه رضی الله تعالی عنها هغې ته وایي زما خوږې ترورې ګوره یاد وساته ته به صرف په خپل عمل باندې بچ کېږي په دې ټال ونه ځانګې چې زما خو چې کوم دی په خاندان کې مې کشر دی او وراره مې دی او خداسې عظیم پیغمبر دی او دا به ما خلاصه به مې کړي نه په خپل عمل به خلاصې لا اغني عنك من الله شیئا ذره بر دی د الله د عذاب نه ترورې نشم بچ کولی او بیا د ټولې دنیا نه چې ورته ډېره ګرانه او محبوبه لور ده فاطمه رضی الله تعالی عنها کشرم ده نبی علیہ السلام سره ډېر محبت هغې ته وایي ای خوږې لورې فاطمې تا ته وایم که بابا جان دې ژوندی دی او د دنیا څه ترې غواړي چې دلې درکم او زما په لاس کې ونو رانه وغواړه که د دنیا څه غواړي منډه ترړه به دله ووم ځکه لور دپاره پلار منډه ترړه وایي خو یاد وساتئ لورې ګوره په دې ټال ونه ځانګي چې پلار مې پیغمبر دی خپله نه عمل کې نه در کې تقوا شته او نه در کې چې کوم دی د آخرت د تیاری غم شته په دې ټال ځانګي چې پلار مې پیغمبر دی بیا ټولو پیغمبرانو سردار دی دا به مې بچ کوي که نه لا اغني عنك من الله شیئا ای لورې واوره ګوره تام د الله د عذاب نه زه نشم خلاصولی د قیامت په ورځ ته به د خپل عمل حساب ورکوې او په خپل عمل به خلاصېږي ټیک ده چې دا یو فضیلت دی چې پلار دی پیغمبر دی یو د فضیلت خبره ده خو عمل او په هغې اجر دا به د انسان خپل عمل مطابق اجر یو د خپل ایمان او د تقوا مطابق به بدلی د بل عمل ستا په تله کې نه اچولی کېږي یاد وساتئ او زما محترم ورونو یو د پیغمبر وجود ډېر مبارک چې په یو علاقه کې پیغمبري نه الله لا عذاب نه راولي چې کله عذاب راولي ته لرې کړي وایي ته وځه وس بیا عذاب راځي نبي علیه السلام هم چې مکه کې په مکې مشرکانو عذاب نه راځي ظلمونه هم کوه خو چې څنګه هجرت وشو الله رب العالمین د مکې د مشرکانو زوال شروع کړو کال په کال به ګزارونه خوړل بدر کې غټ غټ سرداران الله اویا کسان مردار کړل چې دا اویا واړه لوی بدماشانو دوی به د نبي علیه السلام خلاف کمپین به چلو په مکه کې یو الله مردار کړ سره د ابو جهل نه او ټول الله رب العالمین ختم هغه وکسان بدماشان پکې سره د ابو جهل چې نبی علیہ السلام باندې په مسجد حرام کې ګندګي او لری غرزولي د سجدي په حالت کې او نبی علیہ السلام ورله نمونه واخسته او خیری وته وکړلې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمای وانه مې وکړه دا غټ غټ بدماشان چې دغه بدر میدان کې مردار پراته او بیا کویته راخ کلو پکې وروي غرزول مردار زوال شروع دوی حتی چې اتم کال د هجرت د نبی علیہ السلام راتلو اقا مکه بیرته فتح کړه
او ټول زور ختم شو د مکې د مشرکان او د اسلام غلبه راغه د مسلمانانو غلبه راغه حرم او د مکې زمکه چې د توحید زمکه وا الله رب العالمین بیرته اهل التوحید ته ورکړه او محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د توحید نظام قائم کړ الله رب العالمین فرمای دی آیت کې چې الله عذاب دی مشرکانو له نور کوي ترغه پوری چې نبی تاسو پکې موجود یې اوس چې تاسو ته لاړې هجرت مکړو د دوی عذابونه شروع شو او بل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او الله دوی له عذاب نور کوي دوی له عذاب ورکون کې نه دی په داسې حال کې چې دوی بخنه غواړي او استغفار غواړي ګور په استغفار توبه باندې د الله رب العالمین عذاب واپس کیږي زما محترم ورو دا په ټکنالوژي نه کیږي دا په دې نه کیږي چې جدید ایجادات به وکړو تاسو ته مخکې ما خطبو کې ویلي په دنیا کې تاسو اوسه پورې چرته اوریدلی چې ساينس نوره ترقي وکړه چې داسې یو آله ایجاد شو چې زلزله نشي راتلی او ځمکه کلکوي چې کله زلزله راشي نو دی ودرئ داسې آله شته نشته داسې آله لا نه دی ایجاد شي داسې آله لا نشته چې په یو ملک سیلاب را روان شي او دا ورته مخې ته ودرېږي او دا سیلاب اوبه شاته روانې کړي نه دا آله نه دی ایجاد شي د چا د پلار په ساينس کې دونه زور نشته دی چې هغه دی د الله رب العالمین هغه چپی ودرې او هغه دی واپس کې ورخت ولا بل طرف ته واړه دنیا کې هغه ټکنالوژي نه د ایجاد شوی چې هغه دی د الله یو عذاب راځي کده زلزلې صورت کې دی کده سیلاب په صورت کې دی کده یو وایرس په صورت کې دی که په بل شکل کې دی که یو سیلې او طوفان دی او دا دی د عذاب واپس کې دا نه واپس کې زما محترم ورونو اوس پورې دا ساينسدانان په دې خپل مازغه خوري لګیا دي دا مختلفي ریسرچ کوي کنه په دې باندې ډېر زیات انتهایی ډېر به انتها خرچې وکړل چیرې منګه د دې مرګ د پاره د څه ایجاد کو چې انسان باندې دا مرګ ناراضي الله رب العالمین فرمایي مرګ برازي او پار چا برازي دا د الله طرف نه چیلنج دی دوی چې اوس منګه داسې یو څه ایجاد کو چې انسان دې ډېر خيار دی غټ سیاستدان دی یا ډېر لوی ساينسدان دی دا خو چې موږ لاړو خو ډېر د دنیا د غټې فائدې نه وي موږ محروم شو چې دا دماغ د موږ سره بس پراتی خیر دی که په د مرګ هم راشي خو چې دا دماغ یې موږ په څه کې بند کړو دا د میموري او موږ سره کله کله مشورې کوو دی باندې دوی د دنیا په اربهاو ډالر یې ولګولې خو چې الله فرمایي زه په مرګ راولم که نه د ټولې دنیا اکسیجن یې ترې راتاوې کا او د ټولې دنیا غټ غټ ډاکټران ترې راتاو کا سا به ترې روانئ او ډاکټران وایي جي وایي بس زمونږ دغه ختم شو مونږ سره چې څه دغه ځای پورې اخوا زمونږ سره هېڅ نشته دا الله رب العالمین وخت په وخت ما او تا ته راښیي چې دا نظام ته یا بل څوک نه چلی دا څه په ساینس او په نورو شیونو نه دی روان دا د رب العالمین په قدرتونو روان دی اوسه پورې تاسو دنیا کې څوک داسې کتلی چې هغوی د اسمان ما جوړ کړی دی داسې څوک شته چې هغوی د سپوږمۍ ما جوړه کړې ده ستوري ما جوړ کړی دي یا زما په اډر روان دي رب العالمین دا چیلنج ورکړی دا زما په حکم روان دي لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وهم في فلك يسبحون الله رب العالمین فرمایي که نور دی او که سپوږمۍ ده نو چې نور شي نو ورځ ورسره ټچ شوه او چې سپوږمۍ د شپه ورسره ټچ شوه نو شپه ورځ سیکنډ نه منټ نه ګنټې نه ورځ او شپه جوړه شوه الله فرمایي دا ارس زما په کنټرول کې دي لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر د نور دا جرأت نشته الله وایي په نور کې دا طاقت نشته چې دا د سپوږمۍ را لاندې کړي څنګه دی را لاندې کړي یعنې د شپې د 12 بجې او نور دی راوخیږي نور کې دا زور شته په خپل ټیم به راخیږي کال کې د دې خپل دورانونه دي د دې خپل ځایونه دي منازل الله فرمایي دې منازل ما مقرر کړي دا به چېرته ته ونه ګورې چې توره شپه ده سپوږمۍ ولاړه ده ته چې یو دم به وګورې نور راوخته نه په خپل ترتیب به روان هر ملک کې جدا جدا یو نظام دی او پقه نظام کالو سر دا ترتیب رواني ته هر ملک ته چې لاړ شي بعضې ملکونو کې داسې چې شپه پکې ډېره اوږده وي ورځ ډېره لنډه وي بعضو کې شپه بیخي نه وي ډېره کمه وي ورځ پکې ډېره زیاته اوږده وي
خو مکه ترتیب باندې چلیږي کالو سره سیستم مغه شان رواني الله فرمایي دا سیستم ټول ما روان کړی ځکه هغه څه د نور نه په فاصله کوي څه نور ته نږدې وي هغه خپل یو د فلکیاتو نظام دی رب العالمین فرمایي دا ما روان کړی دا نظام نور سپوږمۍ نشي را لاندې کولی چې سپوږمۍ نه دې رامخکې شي او په توره شپه کې دې دا نور راوخي ولا الليل سابق النهار او دا شپه په ورځ نشي ور مخکې کېدلی چې د ورځې د 12 بجې او توره شپه دي شي او ستوري دي ښکاره شي نه الله فرمایي دا نظام ما دې له خپل یو مدارونه مقرر کړي دي وهم فی فلک یسبحون په خپل مدار کې دا سیارات لامبو وهي لکه لامبوزن چې په اوبو کې رواني ښه مزیدار لامبو وهي داسې دې دپاره په دې خپل ګرد په دې منازلو کې او په خپل هغه مدارونو کې ګرځېدل الله آسان کړي دي او دا سیستم الله روان کړی هغه الله دی چې دا نظام روان کړی بل یو سبب زما محترم ورونو د عذابونو د دفع دپاره هغه الله ته عاجزي او زاری ده تضرع رب العالمین ته چې بنده کله ځان وسپاري تضرع کې عاجزي وکړي کم سیز چې د الله رب العالمین ډېر خوښ دی په موږ بندګانو کې هسه شی دی عاجزي ده زاری ده ځکه زور خو زموږ شته نه چې ته زور کې او ته غټې غټې خبرې کې چې زه خو دایم لکه فرعون او قارون فرعون په بادشاهۍ تکبر وکړو عادیانو په غټو بدنونو د شعیب علیه السلام قوم په مالدارۍ او قارون په خپل مال او دولت ټول الله ذلیل ټول الله تباه کړ د عبرت نمونې ته وګرځولې ټول الله ذلیل د الله مخې ته که ته وایې چې بد شم او عزتمن شم عاجزې خبرې کوه تضرع وکړه الله ته زاری او دعا الله رب العالمین ته کوه قرآن کې الله رب العالمین فرمایي سورة النمل کې 2 آیت امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض اإله مع الله الله رب العالمین فرمایي څوک دی هغه ذات چې قبلې دعا د یو لاچار او مجبور انسان لاچار دی ته وایي مجبور چې ټولې لارې د دنیا در باندې بندې شي کم ځای نه چې د ګمانو تمه دی وه خیال دی چې دا لاره او په دې لاره او په دې لاره به زه بچ شم او دې مصیبت او کرایسس نه به وځم او مشکل نه به بچ دا ټولې در باندې بندې شي الله فرمایي ټولې بندې شو خو یو لاره کولاوه ده کومه لاره ده بره الله طرف ته بس ځان لشه او دعاګانې شروع کړه یا الله د دنیا اسباب ټول ختم شو ټولې لارې را باندې بندې شو تا ته صرف زاری کوم یا الله هغه حدیث د غار رایات که کنه تاسو ته معلوم ادرې کسه چې غار کې گیر شو د دنیا اسباب ختم شو کنه درې وانه زور نه رسیدا کاڼې نشو لري کوله او غار باندې غټ را ورغښت او د غار خولې بند کړ نو څه چلے وکړه چاته زاری وکړه برابر الله و چې کله مجبور شو یو ټولې لارې در باندې بند شي د دنیا طاقت د دنیا مال او دولت تیم نشي بچ کوله خپل او پردي در نه ټول لاس واخلي چې وروره بس د دې کاته کې دی نه دا زموږ د وس کار نه دی نو اوس بره توجه وکړه الله ته الله رب العالمین فرمایي څوک دی چې قبلې دعا د مجبور او د لاچار انسان کله قبلې اذا دعاه کله چې هغه نه دعا وغواړي ګوره الله ته به زاري کې الله رب العالمین به دعاګانې غواړي د انبیا کرام علیهم الصلاة والسلام دا واقعیت دی قرآن کې تاسو ګورئ کنه بیل پیغمبر باندې بیل امتحان او ازمایش راغلی دی هر نبی چاته آواز کړی د ځان نه مشر کوم پیغمبر ته آواز کړی چې پلانی بابا زما غ پلانی بابا پیغمبر را ورسېدی کړی دی دا شته ټول قرآن لټ پلټ کا او ته ماته یو آیت پیدا کا چې چېرته یو پیغمبر باندې تکلیف او مشکل راغلی دی او د ده نه مخکې کوم مشر پیغمبر تیر شوی دی یا د په نیکونو کې کوم پیغمبر تیر شوی او ده ورته ویلي چې یا فلاني بابا پیغمبر را ورسه اوس مې خلاص نه دا شرک دی دین خو پیغمبران منع کوي هر نبی اللهم ربنا اللهم ربنا اللهم ربنا یا الله اے ربا اے ربا اے ربا دا چغه باوري دا به ته په قرآن کې ځای په ځای ګورې دا یتونه تلوله په قرآن کې د پیغمبر واقع به راځي او ربنا اے زمونږ ربا اے زمونږ ربا اے زما ربا او اے الله دا کار زما وکړه دې مشکل کې ګیر پیغمبران صرف اللهم ربنا وایي یا الله او یا ربا بله چغه نه وایي د توحید چغه وایي پیغمبران باباګان کاکاګان دا نه راغواړي
غیر الله نه مددونه نه غواړي، یو رب العالمین نه مدد. دا قرآن مونږ ته په خپله دا درس راکوي چې دا زما په مخلوقاتو کې اوچت او ماته نږدې مخلوق دی، دوی باندې تکلیف راغلی او ماته یې آواز کړی. ابراهیم علیه السلام وایي واذا مرضت فهو یشفین، کله چې زه بیمار شم هغه الله ماله شفا راکوي، هغه الله شفا راکوي. یا الله ته شفا راکوي، د بیمارۍ شفا د الله نه غواړي. دغه رنګه آدم علیه السلام هغه ونې خوراک یې وکړو، کنه چا ته دعا وکړه، چا نه مدد وغوښت. یو خو تا د دروغو قصه اورېدلې ده چې جی پلانی خان کتاب کې لیکلی دي، پلانی خان کتاب پرېږده چې دا عجیبه آدم علیه السلام وکتو په هر شي لیکلي وو د نبی علیه السلام په وسیله باندې. دا منګړته قصه ده د دروغو، د قرآن خلاف ده. قرآن کې الله رب العالمین سورۃ اعراف 30 آیت کې فرمایي آدم علیه السلام ما ته آواز وکړ الله وایي، او دا کلمات ورته الله ښودلي ځکه سورې بقره کې الله فرمایي فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. آدم علیه السلام د خپل رب نه کلمات زده کړه، الله ورته وښوده چې دا دعا وایه زه به دې معاف کړم. الله رب العالمین معاف کړ، خپل رحمت یې پرې راوګرځو. او هغه دعا سورۃ اعراف 30 آیت کې ده. ربنا آدم علیه السلام هم دی او بیبي هم ده. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے زمونږ ربا مونږ په ځان ظلم او زیاتی وکړو، ستا په حکم کې رانه قصور وشولو، او که تا مونږ ته بخښنه ونه کړله اے ربا، تا مونږ باندې رحم ونه کړلو نو یا الله بخښنه راته وکړه، رحم را باندې وکړه. دې دا مطلب لنكونن من الخاسرين، یا الله مونږ به خامخا د تاوانیانو نشو. زکریا علیه السلام ته وګوره، بچی نشته، نارینه اولاد د الله نه غواړي، بیبي شنډه د خپله بوډا شوی دی. چې وی کته چې مریم ته الله رب العالمین علیه السلام ته بې موسمه میوې ورکوي، و یا الله ته بې موسمه میوې ورکولی شو نو خیر دی، بې موسمه زوی خو هم ورکولی شي. دې وجې نه دعا وکړله. او چا نه دعا غواړي، چا ته فریاد کوي، کم پیغمبر ته آواز کوي چې فلانی بابا، اے فلانی پیغمبره بابا زما را ورسېږي او بچی راله راکړي، او یا د هغه دربار له ځي. نه نه نه، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اے زما ربا، اے زما ربا، پیغمبران رب ته آواز کوي، ما ته راوبخه د خپل طرف نه نیک بچی، ذریة طیبه، پاک بچی. دې کې ما او تا ته یو تعلیم هم دی چې د الله نه بچی غواړي نو پاک ټکي ورسره وایه چې نیک. هسې بچي که دې وشي او بیا درله مصیبت او سردردۍ، څوک چرس کی، څوک پوډرس کی، څوک قتلونه کوي، څوک جواریانې کوي، څوک چې کوم دی بیلمازئ، څوک ستا بېعزتي کوي او ګریوان ته لاسونه درچوي. په داسې بچو به څه وکړي؟ دا خو عذاب دی. دشمنان دي په کور کې ناست دي، بل دشمن ته حاجت نشته. کله چې دعا د الله نه کې پوره دعا کوه. د پیغمبرانو په دې دعاګانو کې یو الله موږ ته ذکر نقل کړي، ما او تا ته الله یو چلم راښیي د دعا، چې پیغمبر نه لږ د دعا چل خو زده کړه. موږ صرف دا یا الله بچی راله راکړي، یا الله بس نارینه اولاد راکړي، او چا چې نارینه اولاد یا الله نارینه اولاد راکړي. نه، وایه یا الله اولاد راکړي نیک او صالح راکړي، چې مؤمني، متقي، پرهیزګاری، ادبناکي، چې الله ستا حقونه مده کړي، او زی پلارې ما او مورې ده چې د دې حقونه مده کړي. ظالم نه، بدکاره نه، مجرم نه. ښایسته دعا زکریا علیه السلام وکړه، ای ربا ما ته بچی راکړه، پاک بچی درنه غواړم چې ګناهونو والا او جرمونو والا نه، طاعت والا. انک سمیع الدعاء، یا الله دعاګانې خو ټولې تا اورې او ته یې قبلې. زه تا ته سوال کوم، زه پیغمبر یم خو سوال تا ته کوم، تا ته محتاج یم. الله ته دعا وکړه، الله رب العالمین ورله بې موسمه بچی ورکړه. بیبي شانډه وه او دی بوډا و، او سورې مریم کې راځي د ویل یا الله هډوکي مې هم کمزوري دي او ګیره مې هم تکه سپینه شوله، او د سپینوالي د لاسه سره پړق وي دا ویښته مې، او چې الله وله ورکوه ور یې کوله. او دعا یې الله رب العالمین قبوله کړه. دغه رنګ زما محترم ورونو، تاسو وګورئ یعقوب علیه السلام باندې غم راغو، خپل بچی ته خپل ورونو بوتللو، خپل ورونو یوسف علیه السلام بوتلو، او د یعقوب علیه السلام خپل اولاد دی، هغوی د پلار سره دوکه کوي. یوسف علیه السلام یې کوی ته وغورځو، کوی نه ټوله قصه تاسو ته معلومه ده. مصر ته لاړلی، په منډۍ کې خرڅ شو، پلار ته پته هم نشته زما بچی په کوم ځای کې دی.
درد دی په دې زړه کې، او غم دی او خفګان دی او جړا ده. دې نه دا معلومه شوه چې پیغمبران عالم الغیب په غیب نه پوهېږي. عقیده زده کوي د قرآن. اوس وایي زما پیر صاحب پوهېږي او پلانې صاحب پوهېږي، او پیر صاحب هلته په بل ملک کې ناست و، مرید نه خبر شو چې زما مرید چپو راګیر کړی دی او پلانې. لکه دا دروغ مه وایه د الله باندې، دا څه دروغ وایې؟ دې امت ته قرآن بیان کوي، حدیث بیان کوي، صحیح عقیده ورته بیانه کوي. دا امت صحیح عقیدې ته محتاج دی. والله توحید لا نه دی پیژندلی. هغه علامه اقبال وی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. د فرصت او د وزګارېدو ټیم وایي کم ځای کې دی چې موږ چې بس موږ وزګار شو چې موږ ډېر کار وکړو، دعوت هم وکړو. نه وایي کام ابھی باقی ہے، ډېر کار راته باقي پروت دی. وایي او نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. د توحید رڼا لا نه ده خوره شوې ده، خلک د الله په توحید لا نه دي پویا. دا کار لا پاتې دی چې خلک په شرک کې مبتلا دي. راشي وي د الله توحید دی خلکو ته بیان کړي. دا خلک خپل الله لا نه پیژني. چې تکلیف پې راشي نو باباګانو قبرونو توازونه او مزارونو توازونه کوي. او عالم الغیب بل څوک ګڼي یعقوب علیه السلام. د ټولو چې څومره بني اسرائیلو کې پیغمبران راغلي دا د بچي دي، د دا اولاده ده. ګوره د بني اسرائیلو د ټولو پیغمبرانو پلار دی، خو په غیبو باندې نه پوهېږي. او پیغمبر دی، د خپل وخت عظیم پیغمبر دی. دا ورته پته نشته چې زما زوی خو ښه په مصر کې مزو کې دی. ټیک ده چې یو وخت کې پې تکلیف راغی او په کوی کې و، بیا په مصر کې په منډۍ کې خرڅ شو، بیا د وزیر اعظم په کور کې د هغې غلام و. بیا خو هغه مشکلاتو نه وتی دی، او اخره کې هغه وزیر خزانه و په مصر کې د یوسف علیه السلام. هغه خلکو باندې غلی تقسیمول ډېر په انصاف، او وروستو بیا وزیر اعظم شو د مصر زموږ په جدید اصطلاح کې. خو پلار ورپسې جاړي، پلار ته علم نشته یعقوب علیه السلام. نو یعقوب علیه السلام چا ته آواز کړ؟ یو رب ته آواز کړ. سورت یوسف راواخله، دا واقع پکې موجود ده. سوی ای زما ربا انما اشکو بثی وحزنی الی الله. زه خپل غم درد شکایت الله ته کوم. یا الله بل چاته زاری نه کوم، بل دربار له نظم. زما ربا زما نه زوی ورک شوی دی او په دې بچو کې راته ډېر ګران او خوږ و. دا مې امتحاني کله بچو کې ورته ډېر ګران یې، هغه سره به واقع راشي یا به کله وفات شي. دا سخت درد سړی دردی. یا الله زما هغه محبوب بچی چې ما صرف ځان نه نشو جدا کولی دی، او 2 منټو دپاره ارانه جدا شوی دی. او الله رب العالمین قرآن کې فرمایي سترګې تکې سپینې شوې د ډېرې جړا نه، نظر یې چې کوم دی اخري حد ته ورسېدو، ختمېدو ته، په بچي پسې جاړي. او چاته خپل شکایت پیش کوي، چاته خپل تکلیف پیش کوي، چاته زاری کوي، یو رب العالمین ته زاری کوي. دا ټول قرآن د دې نه ډک دی. زه به تاسو ته کم پیغمبر احوال بیانوم. غرض دا دی زما محترم ورونو، رب العالمین ته زاری، دعاګانو اهتمام، دې سره د الله عذابونه دفع کېږي. ځکه الله دې آیت کې فرمایي امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. څوک دی چې د لاچار او د مجبور انسان دعاګانې قبلوي او تکلیفونه ترې لرې کوي. تکلیفونه لرې کول ته څه وایي؟ زموږ خلک څه وایي؟ مشکل کشا. مشکل کشا معنی چې خلکو نه مشکلات لرې کوي. قوالین یې جوړې کړي که نه؟ د شرک قوالین یې موریدلي که نه؟ علی رضی اللہ عنہ توازونه کوي که نه؟ اے علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا. او کله ورته مشکل کشا وایي علی مشکل کشا مدد. زما محترم ورونو دا والله د قرآن د دې آیتونو خلاف عقیده چې الله فرمایي مشکلات زه لرې کوم، تکلیفونه زه لرې کوم، ما ته به آواز کوئ. ویکشف السوء، هغه الله دی چې خلکو نه تکلیفونه لرې کوي، چې کله ورته بنده دعا کوي، زاری ورته کوي، او رب العالمین ته چې کوم دی د خپله خوله ورانه کړي. ویجعلکم خلفاء الارض، هغه الله دی چې تاسو یو بل پسې آبادۍ په دې ځمکه کې. ګورئ تاسو موږ روزانه جنازه کوو، څه خلک مري، نور ماشومان پیدا کېږي. الله څه بځي او څه به راځي رستو، څه بځي او څه به راځي. دا دنیا زه دغه شان آبادوم یو بل پس. اخر چې کله زما حکم وشو بیا به ټول هر څه ختم کړم، قیامت چې قایمي. بیا الله فرمایي اله مع الله، آیا په دې کارونو کې د الله سره بل شریک شته، بل اله شته چې دا کارونه وکړي، چې دعاګانې د خلکو قبول کړي، مددونه د خلکو وکړي، تکلیفونه ترې لرې کړي؟ بل شته؟ الله وایي مطلب دا دی الله وایي بل نشته. او زمونږ خلک وایي ولې نشته؟ او ډېر دي، زه به درته وښیم که نه، جنډې پې ولاړې دي.
الله وی نشته او دی وشته الله په چیلنج سره وی بل نشته تکلیفونه زلری کوم مشکلات زلری کوم زاری به ما ته کې دعاګانې ز قبلوم زمون خلکو نه کنه پلان هم ډیر مړنه دي زمون د خلکو د الله عظمت زړه ته پرې نه وته د مخلوقات لویواله زړه ته پرې وته دي خود رب العالمین لویواله د زړه نه وته خپل رب ته زاری نه کوي الله رب العالمین فرمایي تکلیفونه زلری کوم بل ځکه الله فرمایي وقال ربكم ادعوني استجب لكم استاسو رب وي چې بندگانو زمانه دعاګانې غواړي زب استاسو دعاګانې قبلوم دغه رنګه بل ځکه الله رب العالمین سورۃ الانعام 3 ختمات کې فرمایي چې د عذابونو زړه صد پار راولم دي کې مقصد څه دی د دې عذابونو اصل مقصد دا دی چې دا خلق الله رب العالمین ته عاجزي وکي تزرع وکي عذاب راغو یو تنبیهی عذابی تنبیهی دیتا وی چې مثلا زلزله راغه دا وارننګ دیتا وارننګ وی تنبیه او یو دای چر سوران کی دا خو بیا ښکار عذاب شو نو چې کله او دا رنګ یو ځای کې تباہی وشي بل ځای بچي دا هغه ځای تباہی د نور خلکو د پاره وارننګ او تنبیه چې ګور سم شي تاسو مبره داسې عذاب باندې مبتلا کولای شي یا په بل شکل کې عذاب دل درک الله رب العالمین سره ډیر عذابونه نو الله رب العالمین فرمایي فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا الله په دې آیت کې دا هغه قومونو رد کوي زجر او رټنه ورته بیانوي چې عذابونه به پیراغه خو به مستی کوله عذاب به خپل سترګو ولید او به هم څه کوله مستی خنداګان چې نه مړه دا دنیا دا وی کله بس کېږي راضي بنو دنیا دوران دی او گردش دی کړه دا د کافر خبره ده قرآن کې الله پر رد کړي الله رب العالمین فرمای فلولا ولی دا کار نو یعنی پکار د چې دا سی وي اذ جاءهم بأسنا کله چې د خلکو ته زمونږ عذاب راغو تضرعوا چې دوی ما ته عاجزي کړې وي تضرع به کړې چې یا الله نورم معاف کړه یا الله نور موږ معاف کړه ولكن قست قلوبهم لیکن زړونه سخت شو عبرت وانه خست زړونه نورم سخت شو د الله په نافرمانی کې نورم نه نوتل وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون او شیطان دوی تخپل غلط عملونه خسته کړ شیطان ورته چې زمړه خپل ژوند تیروي او لمحه وراغه ولاړه خبره ختم شو دغه یو زلزلہ ولاړه خبره ختم شو دغه یو بس طوفان وراغه او خبره ختم شو الله رب العالمین فرمایي دا د مشرکانو او د مجرمانو طریقه او مؤمنان بس کوي مؤمنانو طریقه دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو په یو داسې علاقه تیریږئ چې په هغه علاقه عذاب راغلی لکه نبی علیہ السلام به چې کله جهاد ته تلو په سفرو به تلو غزوې ته او صحابه به ورسره نو په داسې علاقې به لاره کې راغی چې مخکې الله تباه کړي وو قومونه هغه قومونو باندې به چې کله ورتېرېده اکندرات به موجودو دا د لوط علیہ السلام کله دا د شعیب علیہ السلام دا عاد او ثمود دا کلی اوس هم په دې سعودي په دې ایریا کې داخل په دې ځای به چې کله نبی علیہ السلام تېرېده صحابه کرامو ته به فرمایل وای کله چې تاسو د عذاب په ځمکه تیریږئ نو جاړه یلته ګور عذاب کله تیر شوی زرګونو کاله مخکې او زما نبی موږ ته تعلیم راکوي چې زرګونو کاله مخکې مې یو عذاب په یو ځمکه تیر شوی هلته وجاړه هلته الله ته زاري وکړه یا الله دلته هم څه خلک او په هغې عذاب راغلی زه خو د هغې نه ښه ځوان نه یم زه خو د هغوی نه ډېر تکړه نه یم موږ خو دومره کمزوري نن سبا که په موږ باندې معمولي غوندې دغه راغه اکثر زه دې ملګرو ته یم ملګری به راسره ناست دي په مسجد کې لمونځ به راسره وکړي ګنټه پسې خبرې کوي هارټ اټیک ورته ځوانانو ته پخوا به د هارټ اټیک خبرې موږ د هغه چا باره کې اورېدلې دي سپین ږیرو مشرانو نه تپوس وکړئ دې محترمونه چې سړی به چېرته د زړه بیماري به وه ډېر وخت نه او علاجونه به یې کول او په کټ به پروت و خلکو به لاړ هغه فلانې حاجي صاحب چې و فلانې صاحب زړه بیمار و ډېر وخت بیماري وکړه بس لاړ و هارټ اټیک ورته وشو اوس به ښه ځوان ښه تکړه ښه صحتمند خاندي به درسره او چې خبر شي هلکه دا خو یو ګنټه مخکې مونږ ولیده که نه راسره چوک کې ولاړو مونځ کې و مسجد کې نه وایي هارټ اټیک ورته وشو ختم هسپتال ته هم چې رسوو بس وایي دا ختم دی دا د الله نبي د قیامت ته نږدې د دې پیشنګویي فرمایلې وه چې اچانکي مرګونه به راشي نو په دې هم ګوره ما او تعالی نازېدل نه دي په کار خاص کر د خپلو نوجوانانو ورونو ته وایم چې زه خو ډېر صحتمند یم او ډېر حشاش بشاش یم او ډېر بهترین خوراک کوم او د خپل صحت او د هیلت ډېر خیال ساتم او دا دی نه
والله که په دې صحت باندې ذره بر اعتماد پکار ذره بر په دې اعتماد نه دی. زه اکثر دې مرګرو ته وایم کله چې مقبره کې بیان مقرره شي زه ورته په ټماټر اعتماد شته والله که په ماوته شته که ټماټر دې لږ وخت سبزی والا نه لکلکو دا اعتماد پېشته چې یو هفته پورې نه خرابېږي کور کې به ښه مطمئن شي نه خرابېږي وی ساتئ. خو قسم په الله که زما استاد یو منټ اعتماد هم شته چې منټ نه بعد به زه مساعد یا به ماښام پورې موږ ژوندي وو که نه. انسان ډېر کمزور دی زما محترم انتهایی کمزور دی. نو په دې بنا باندې د دې انسان سره عاجزي خوند کوي چې هر وخت دې الله رب العالمین ته عاجزي وکړي. ځکه الله فرمایي پکار ده چې دغه خلکو الله ته عاجزي کړی وي. د تابعینو نه نقل ده یو ځلې موږ عراق ته تللي او علي رضی الله عنه را سره علي رضی الله عراق کې پاتې کېده. نو موږ په دې دغه را تېرېدو د بابل ښار باندې. دا بابل مشهور ښار دی قرآن کې هم د دې تذکره سورې بقره کې شوې ده. هغه د جادو والا آیت کې ببابل هاروت و ماروت د بابل ښار په باره کې. نو چې کله په دې علاقه را تېرېدو په خوا پې عذابونه راغلي دا ښار الله تباه کړی نو د مونځ ټیم موږ باندې راغولته. نو دا ملګري وایي مونږ علي رضی الله عنه ته درخواست وکړو چې مونځ ټیم دی او دلته به مونځ وکړو. وایي غل چې نه دا د عذاب ځمکه ده یېرېږم د الله نه دومره صحابه یې رندو کړي او زموږ زړورتیا ته دلته وایي زه یېرېږم دې ځای نه زر وځئ دا علاقه کراس کړه. نو به دغه علاقې نه زر ووتو او چې څنګه د علاقه ختمه شوه نو بس بیا ودرېدو موږ خپل مونځ وکړو. وایي ځکه علي رضی الله عنه فرمایل نبي علیه السلام موږ ته فرمایلي چې د عذاب په ځمکو باندې به خوندونه نه اخلئ او ډېر وخت هم پکې مه تېروئ او خندا پکې مه کوئ بلکې وجاړئ او الله نه ویرېږئ. نو ما باندې دلته د زړه یره راغه لهذا دې ځای نه زه وځم. دا د صحابو حال موږ څومره زړور یو زموږ دې خبرو ته وګوره. خلق به لګي نعوذ بالله یو لوی عذاب به د الله راشي او زلزله سیلاب خلق به د هغې نه لطیفې جوړوي خلق به تې فني کلیپس جوړوي. څومره د افسوس خبره ده لکه د الله د مسلمانې او ته دا کار کې ولې داسې کې. نو په دې بنا الله رب العالمین فرمایي تضرع او عاجزي وکړئ تاسو. دغه رنګه یو بل سبب زما محترم ورونو چې عذاب پې دفع کېږي هغه اصلاح ده. اصلاح څه معنی زه ته بل مشر حاجي صاحب امیر صاحب مولوي صاحب د علاقې مشر د کور مشر دا نصیحت کوي کشرانو هلکه دا کار مه کوه هلکه دا کار غلط دی دا جرم دی هلکه د کریمینل کسانو سره مه کښېنه جرایم پیشه خلکو سره تعلقات مه ساته چې دا خبرې کېدې د الله عذاب نه راځي. خو چې کله دا نصیحتونه ختم شو نن راشه که نه په بچي د پلار نصیحت بد لګي. پلار ته وایي ته ماته لګیایي هلکه شکر وباسه چې داسې پلار الله درکړی چې اواز در باندې کوي او د پلار خدا حق دی چې غوسه به کوي بچي ته په غلط کار باندې چې کله د بچي غلط کار کوي. په دې بنا باندې د مشرانو نصیحت دا بد مه ګڼئ. د عالم نصیحت یا د هغه کله سخت انداز کې خبره وکړي والله که هغه د دې قوم دشمن دی دا علما د دې قوم خیرخوا دي. کله کله ډاکټر تاله ترخه ګولۍ درکوي ستا دشمن نه دی. کله کله سرجن تا پسې چاړم راخلي او بیا د اپریشن تیټر ته وردن نه کي او سیري دي ولې دا ډاکټر ستا دشمن دی الټه وله ته پیسې ورکړې اپریشن را لوکه او دا دومره لکو روپۍ م واخله لکونه روپۍ م ورکړې تا ته پته ده چې دا ما هسې بیسه نه سیري بلکې ما کې یو مرض دی هغه مرض رانه وباسي دا ډاکټر زما خیرخوا دی. دا علما چې کله سخته خبره کوي دا د دې امت خیرخواهان دي دا د دې امت بدخوانه دي. کله ترخه لهجه کې یو عالم خبره وکړي نو د دې مطلب دا نه چې دا د دې قوم خیرخوانه دی یا د دې قوم سره څه عناد او دشمني ده ګیني نه والله دا خیرخواهان دي د دې امت. په ترخه ګولۍ باندې کله کله علاج کېږي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. خلاصه دې ایتونو دا ټیم ختم دی. الله فرمایي ولې داسې نه ده یعنې په کار ده داسې چې د یو علاقې او د یو قوم هوښیار خلک پویه خلک په هغه علاقه کې غلط کار کېږي دوی ولې نه منې کوي د دې غلط کار. په کار ده چې د کلي د علاقې د محلې د کور مشر یو غلط کار کېږي او هغه منې کړي د هغې خلک منې کوي لکه دا کار مه کوئ دا کار غلط دې ته د دې د لاسه انسانیت ته نقصان رسېږي
انسانیت ته یو لوی فساد سره د انسانیت مخامخ کیږي، دا معاشره خرابېږي، لګیا دی زمونږ نسل خرابېږي. پکار د چې هوښیار او پوهه خلک هغوی دا کار وکړي، د فساد نه خلک منع کړي، د جرمونو نه خلک منع کړي. مختلف جرمونه زمونږ په دې معاشره کې عام دي. لکه تیره جمعه ما په دې باندې خبره وکړله، خاص کر کم چې د حکومت په منصب باندې ناست زمونږ مشران دي، الله رب العالمین به ته تپوس کوي. علما صرف نصیحت کولی شي، زه په دې منبر ودرېدم صرف خبره کولی شم، هغه سره دا اختیار شته چې سړی د ګریوان نه راونیسي، لاس یې ونیسي. ولې دا جرم کوي؟ ولې دا ګناه کوي؟ لکه دا تیر دا 2 هفتو نه چې کوم د ټیک ټاکرانو خلاف، د دې بې حیاو خلاف چې دوی زمونږ دا معاشره او دا ځوانان او هغه تور سرې او هغه عزتمندې ښځې په کورونو کې خویندې میندې دي، د هغې معاشره تباه کول غواړي او بار دنیا ته ښایي چې پښتون ګوره داسې نعوذ بالله لغړ او بې حیا دی. دا د دې ټول نسل دشمن دی. نو که زمونږ CCPO صاحب د دې خلاف کوي، کاروایي کوي او د عبرتناکه سزا ورکوي او توبې پې وباسي، نو مونږ دا اپریشیټ کوو، مونږ ته شاباش ورکوو. دقسې کار په کار دی. اصل ذمہ داری زمونږ د افسرانو همدا د اصل کې چې کم کس کم جرم کې ککړ دی نو دله موقع ورکول نه دي پکار، فوراً د دې جرم نه دا منې کول پکار. او د یو کس د جرم نه منې کول دا سبق دی د ټولې علاقې او د ټولې محلې او د ټولې سوسایټۍ دپاره چې یو دې د مرۍ نه راونی او برابر دی که بل کس بیا هغه جرم نه کوي، پخپله سم شي. دا د نبی علیہ السلام زمانه کې دا رستو چې اسلامي نظام قائم شو، ابوبکر صدیق رضی الله عنه، د عمر فاروق رضی الله عنه دور، د عثمان رضی الله عنه دور او د علی رضی الله عنه دور، دا رستو دې کې به ولې امنو ډایرکټ په جرم باندې فیصله، گواهان گواهی به پیش شو، جرم به ثابت شو، سزا به ورکړل شو. دې سره چې دې د معاشره سمېږي. نو زما محترم ورونه، الله رب العالمین فرمایي کلم په هغه علاقه الله عذاب نه راولي چې په هغې کې اصلاح والا خلک هغوی اصلاح کوي، آګاهي کوي د جرمونو نه، د ګناهونو نه، دا قوم آګاه کوي چې لکه دا ګناه ده، دنیا هم تباه کوي، آخرت هم ځان له تباه کوي. الله رب العالمین فرمای وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. نه دی ستا رب چې کلی دی الله هلاک کی په ګناه باندې چې کله پکې مصلحین وي، ګناه به کېږي خو چې کله ګناه کېده او اصلاح والا خلکو اواز یې کوو او باقاعده په هغې ګناه رد کولو، دا شرک دی، دا بدعت دی، دا جرم دی، دا کار حرام دی، ځان ترې وساتئ. نو زمونږ اکثر د خلکو داسې خلک بدي شي، په دې علماو کې د خلکو هغه عالم بدي شي چې په دې جرمونو ردونه ډېر کوي. یاره وایي دا بس تش ردونه دي، لکه خو دا خو تا ته هغه اصل د زخم ځای ښیي که نه، دا درته نه وایي چې ګول دی او شین دی او ګول دی، ډایرکټ درته وایي نارنج دی وایي، نوم یې درته اخلي، چل ول خو سره نه کوي که نه، صفا خبره ته. دا اصل کې د قوم خیر خوای. زما محترم ورونو، موږ هم دا پکار ده څنګه چې د الله نبی فرمایي اخري حدیث ویم الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. خبردار تاسو کې هر سړی ذمہ دار دی او هر چا نه به د هغه د ذمہ دارۍ تپوس کوي. د کور د مشر نه به د خپل کور تپوس کوي. راشه زموږ د چوک د بازارونو کې وګورئ، دا چا بچي دي چې شپې ګرځي لګی دی، دا چا بچي دي چې ډاکې کوي، دا چا بچي دي چې کریمینل کیسونه کوي، دا چا بچي دي چې په آیس راواوړېده، دا چا بچي دي چې هغه لګیا دی د خلکو خونې ورانوي. خدا د پلار ذمہ داري ده چې تپوس وکړي به یې شپه شوله دا زما بچی چېرته دی، تپوس خو وکړي که نه. خو چې کله ته د خپل زوی چک نه ساتې په هغه باندې، خو نن چوک ته ووتو سبا بل ځای کې سبا بل ځای کې کینی، دا مجرم په اوله ورځ مجرم نه جوړېږي، په پیله شپه دا مجرم نه جوړېږي. دا یو ماحول کې کینی، هغه ماحول نه ورو اثر اخلي، بیا هغې نه بعد دی یو مکمل مجرم د هغه نه جوړ شي. پلار پې سترګې پټې دي، مور پې سترګې پټې کړې دي، مشرانو پې سترګې پټې کړې دي، بس هغه مجرم شي، بیا هم دوی له سر دردی شي، ټولې معاشرې دپاره ناسور شي. نو د کور د مشرانو ذمہ داري، بیا د علاقې د مشرانو ذمہ داري، د دې ټولو دا ذمہ داري ده. هر یو کس به پکې خپل خپل کردار د معاشرې په اصلاح کې ادا کوي چې هغه نه به د خپلې ذمہ دارۍ باره کې تپوس کېږي. الله رب العالمین دې موږ تاسو ټولو سره د خپلو ذمہ دارو احساس پیدا کړي او بیا دې الله رب العالمین موږ ته د خپل کردار ادا کولو توفیق راکړي او زموږ معاشره دې الله اصلاح والا معاشره وګرځوي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ته ملګری سوال کوي مختصر جواب به ورکما. هغه دا ده چې وایي دا په مانځه کې نستوڼي بډوال څنګه دي؟ مانځه کې نستوڼي بډوال نه دي پکار چې کله مونځ ته ودرېږي بل فرض انسان د ګرمۍ د لاسه یا سکار کې نستوڼي دغه کړي چې مونځ ته ودرېږي د ښکته کا نبی علیه السلام د کفت نه منع کړی. کفت کې علماء دا د کفت منع یو ځان پورې رانغښتل او راجوختول نو دام پکې داخله سړی نستوڼي روان غاړي کله د ګرمۍ د لاسه یا چا نستوڼي دغه کړي نو دا د مونځ په دوران کې ښکته پرې خوده پکار دي مکمل سړی کولاو کې همداسې ښکته پرې دي. دغه رنګ حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د چا ویښته کله لوی وي کنه لوی ویښتې پرېخي او په سجده دې پرېوته او دا ویښتې را کولاو شو په ځمکه ته پرېوته نبی علیه السلام فرمایي دا بیرته په دې غوږ ماړه و پرېږدم داسې حال کې پرېږده چې دا ستا ویښتم الله ته سجده ولګي لکه د قصد داسې کیفیت مه جوړوه قصدا خو که چېرته بې اختیاره داسې راوغورځېده نو بس همداسې پرېږدوه نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي نو ځان پورې بیا مه راغونډوه دغه شان ته دا نستوڼي دي دا ځان پورې راغونډول نه وي پکاره. دغه رنګه څه سوالات نور هم دي خو دا به انشاءالله بلې جمعې ته پرېږدو ځکه دا زیات سوالونه دي او بعضې پکې ډېر ضروري دي انشاءالله تعالی. بعضې بیماران دي د هغوی دپاره دعا وغواړئ چې الله رب العالمین شفای کامله ورکړي څوک هسپتالونو کې دي څوک کورونو کې دي الله رب العالمین دې روغ صحت ورکړي. زموږ د ګلباز حاجي صاحب زوی بیمار دی هغې دپاره دعا وغواړئ چې الله رب العالمین روغ صحت ورکړي. دا رنګ زموږ یو محترم رور دی د پیشتخرې دی دلته اکثر کله کله جمعې مانځل هم راځي عزیز الرحمن صاحب د هغې مشر ورور وفات شوی دی هغې دپاره دعا وغواړئ چې الله رب العالمین ورته بښنه وکړي. نن دغه شان ته زموږ خاندان کې یو فوتګي وشوله زنانه وختي مونږ 11 بجې د هغې جنازه وکړله زموږ د ماما ګل کاکا انګور وه الله رب العالمین دې د هغې مغفرت نصیب کړي. رب العالمین دې چې څومره مسلمانان وفات شوي دي الله رب العالمین دې دا قبرونه د جنت باغچې وګرځي. رب العالمین دې د هغې قبرونه رڼا کړي. الله سبحانه وتعالی دې په خوله باندې صحیح جوابونه جاري کړي چې کوم په قبر کې دغه سوالات کېږي د الله باره کې د دین باره کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې. الله رب العالمین دې په ټول عالم اسلام کې امن او امان قایم کړي. زموږ په ملک کې د الله رب العالمین امن او امان قایم کړي. تېره هفته کې مونږ لاړو باجوړ ته متاثرینو دپاره مونږ ریلیف وړی سامان او څه غذایي دغه زموږ تنظیم پروګرام کړی نو ډېر په تکلیف کې خلک وو. داسې په ملک کې مختلف ځایونو کې تکلیف والا صورتحال دی بدامني ده. دعا وغواړئ چې الله رب العالمین زموږ په ملک او په ټول عالم اسلام کې امن او امان قایم کړي. الله سبحانه وتعالی دې چې کوم د امن هغه اصلي سبب دی اسلامي او د عدل نظام دا دی الله رب العالمین قایم کړي. او الله سبحانه وتعالی دې خاص کر د غزه او د فلسطین چې کوم مظلوم مسلمانان دي الله رب العالمین دې د دې ازادي مونږ ته په خپل ژوند کې راوخی. که د کشمیر مظلومان دي که د فلسطین خاص کر دی وخت کې د فلسطین ډیر مسلمانان د لوګو د لاسه وفات شو چې د یهودو ظالمانو د لاسه لارې بندي کړي دي د کم چې سمندري لارې دي هغه هم بندي کړي زمینی لارې هم بندي کړي دي. یو خطرناکه محاصره ده او د هغې د لاسه هغوی نن لګی دی د لوګو د تندو نه مري. که موږ نور څه نشو کولی کم از کم زما محترم ورونو چې قیامت کې الله ته زموږ غاړه خلاصوي چې الله نور هم وس کې نه وه دا دعا خو ورله غواړو که نه رب العالمین نه دعا وغواړئ چې الله رب العالمین هغوی ته امن و امان نصیب کړي خوشحالي نصیب کړي. زموږ په ژوند کې الله د اسرائیل په شان دا ظالم مملکت الله تباه و برباد کړي. او پرون چې کومه معاهده شوې موږ د هغې هم ډېر دغه کو خیر مقدم کو د موږ پاکستان او د سعودي د حکومت په مابین کې چې کوم د دفاع معاهده وشوه دا ډېره اهمه ده او انشاءالله د ټول عالم اسلام دپاره به مثالي وي خو په شرط د دې چې څنګه مې تېره جمعه ویلي چې تشه کاغذي کاروایي نه وي کاغذي کاروایی نه وي بلکې عملی کاروایی وي. الحمدلله زموږ ملکونو له الله بهترینه جدیدترینه ټکنالوژي ورکړې ده. څنګه هم چې څو میاشتې مخکې انډیا ته سبق وښودو د الله په فضل د هغې په ځمکه هم جوابونه ورکړه داسې الله رب العالمین دې مسلمانانو له دا طاقتونه ورکړي چې کافر ته د هغه په ملک کې سبق وښیي. الله رب العالمین دې ټول عالم اسلام کې دا غیرت واچوي چې یهودو ته د هغې په ځمکه کې سبق ور وښیي او ورته ووایي چې او د مسلمانانو تپوس والا شته. الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې مونږ د
الله حرم مکی ته تلیو منځونه هم کړي دي او څنګه مدینې ته تلیو الله دې زموږ په ژوند کې هغه حالت راولي چې مسجد اقصی فلسطین ته لاړ شو هلته الله ته سجدې ولګو او منځونه وکړو او د الله عبادتونه وکړو او د خپل مسلمانانو ورونو سره هلته ملاقاتونه وکړو صفونه برابر کړي. سبحانک اللهم وبحمدک.